دومره په بخت بیداره نه یم، دومره په بخت بیداره نه یم چې اوبه وړی لالی بیا لاسته راځي نه. څو ورځې د یو دوه ورځې مخکې سوشل میډیا د لارې نه زه خبره شوم چې وملیدل، تاسو ولیدل، ټولو ولیدل، بلکې نړۍ ولیده چې د سیالکوټ نه ګرمي وهلې ځینې کورنۍ راغلې وې د سوات ښایسته سیمې ته، تر هغو یو څو ورځې په خوشحالۍ او په ارامۍ باندې هلته تیر کړي، سره د ژوند نه خوند واخلي، خپله ستومانتیا سره رفع کړي. نو مشران یې کېناستل سهار چایو ته او ځوانان د سیند غاړې ته. اوس خو نن سبا هغه سیندونه هم داسې نه دي لکه وچ دي، چا خاوره وشکوړې، کنډو کپر یو ځینې ځای لکه غونډۍ غوندې. او ستونزه خو دا ده چې هر چیرته موږ ځو سیلفیانې وباسو. دا یو دود ګرځېدلی دی، دا یو شوق ګرځېدلی دی. که ځوانان دي که هر سن کې دي همدا غواړي چې یوه خاطره جوړه کړي. موږ سوات ته تللي وو، دلته مو سیلفیانې ویستې. د ژوند د یوې ښایستې ورځې یو انځور ځان سره وساتي. خو افسوس افسوس چې مرګ راځي چاته وار نه ورکوي. سیل راغی او هغه د یوې کورنۍ د لسو نه زیات غړي خړو اوبو ویوړه. راځم خبره له دې نه کومه چې په یوروپ کې سمندرونه دي، اوبه دي، لوی لوی سیندونه دي، خو مونږ د چا د ډوبېدو خبر نه دی اورېدلی، او نن سبا خو هر خبر رسنۍ کېږي. نو د مونږ په وړو وړو سیندونو یا په وړو وړو طوفانونو کې، سیلابونو کې د مونږ وطنونو کې خلک ځي ډوبېږي. که دلته دا سهولت دی لکه ماشومان چې ښوونځي ته ځي له دویم او دریم ټولګي نه، د ښوونځیو په یو اصول یا یو درس یې ګرځېدلی چې هغوی ته لامبو ور زده کوي او لوی لویو اوزونو ته یې بیایي او هغو ته لامبو ور زده کوي، چې دا تر اووم ټولګي پورې دا یو د دوی د زده کړې یو درس دی، یو مضمون دی، یو ټاپک دی. نو که زموږ وطن کې همدارنګه که له سوات نه راتیر شو په ایخوا ته افغانستان کې هم که ننګرهار وګورو، هلته هم د ځینې ځوانانو د اوبه وړلو خبر راغی. خو طبعا ګرمي ده، هوا ګرمه ده او ننګرهار هم همداسې ګرم دی، ایخوا ته پېښور هم ګرم دی. ځوانان چې ګرمي ورپسې واخلي نو بس جوش وي ورسره، هوش نه وي، له هوش نه کار نه اخلي، له جوشه کار اخلي او سیندونو ته لامبي. د ژوند سره د مرګ سره دوی لوبې کوي. خو ځکه چې دوی زده کړه نه لري د لامبو، نو خامخا اوبو خو د چا خاطر نه کوي. بس ډېر ځوانان اوبو وخوړل، خو تر شا یې څه شی پاتې سو؟ د یو غم ونه په کور کې وکړل سي، یوه زړه مور یا یو بوډا پلار ټول عمر بس د زوی پسې ژاړي، یا وشکه یوه ځوانه میرمن وشکه پاتې وي. نن سبا خو ډېر ځوانان په وطن کې په کم عمر باندې ودونه کوي، یا بچي واړه وشکه پاتې سي. نو زما هدف دا دی یا زما پیغام د ولسونو ته دا ده، زمونږ پښتون ولس ته دا ده، که لار دی او که بر دی، د دې لپاره چې د دوی عام ژوند وژغورل سي او هم د دوی ته د عاید او د روزګار یوه مسله جوړه شي. لرو ډېر پښتانه لرو چې پیسې لري، که دا په وطن کې کار وکړي، که په لار کې ده که په بار کې ده، دوی ځینې حوضونه جوړ کړي د لامبو لپاره، او همدارنګه ځینې استادان ونیسي د ټریننګ لپاره چې خلک هغو ته لکه دوی هغه ورکړي، ټریننګ ورکړي، زده کړه ورکړي، پوهه ورکړي د لامبو وهلو. په دې حوضونو کې یو خو به د تفریح وخت وي چې دوی لپاره به یو عاید جوړیږي، او بل دا چې دوی ته زده کړه ورکړي د دې نه به هم هغه کوي، او بل دا چې زموږ ډېر ځوانان به له دې
لکه ژوندي به پاتې شي، دوی به راتلونکي کې د غرقېدل به نه وي، او همدارنګه موږ به ښه لامبوزن لرو. له سیندونو نه به دوی ضرور خو نه ده چې دوی په سیندونو کې کله چې ګرمي وشوله دې حوضونو ته به راځي، دلته به دوی هغه کوي، لامبي به، او بل اوبه به هم پاکې وي. او کله که خدای نخواسته دغسې یو مشکل جوړېږي نو چې په کلي کې موږ یو 4 لامبوزن ځوانان ولرو، نو دوی به همدغه رقم خلکو سره مرسته کوي چې دلته ستا او د هر په هره منطقه کې یا هر ځای کې یا د هر ځای کې چې حتی هغه د لامبو لوی حوضونه چې هلته د ګارد په نوم باندې، یعنی د ځان ژغورنې د ګاردو په نوم باندې ځینې ځوانان هلته وي او خلکو سره کومک کوي. نو دغه ځوانانو ته به بیا خلک تلیفون کوي، هغوی به راځي او دغسې په مشکل باندې اخته خلک به دوی ژغوري، او بیا په بدل کې خلک پیسې هم ورکوي چې هم ثواب هم خرما. که هلته موږ لامبوزن صحیح ده، موږ ډېر خلک درلوده خو په افسوس سره دوی هغو سره مرسته ونه کړله. دغې کورنۍ ته موږ اجر غواړو، تسلیت وایو، او هغو ته خدای پاک جنت ورکړو. بس لاړل د اوبو شهیدان سول. نو په دې ټپه باندې به خبرې خپلې راټولې کړم، ستاسو وخت نه نیسم. وایي د سیند په غاړه غاړه مزه، د سیند په غاړه غاړه مزه، د مور نه یوې چېرته ډوب نشي مینه. نو په دې هیله چې زمونږ هغه پښتانه چې دوی سرمایه لري په وطن په ولس مین دي، دوی د حتمی او ضروري او لازمي په لار دی او که په بر دی په دغو سیمو کې د حوضونو او د لامبوزنو غم دی وخوري، هم د خلکو ته تفریح جوړه کړي او هم د زموږ ولس د لوی ناورین نه بچ کړي. خوشحاله اوسئ.